نن د 1444 رجب شلمه د شنبې ورځ په سالنګونو کې هوا لمر ده او یا د لار د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. دا مهال مسافر وړونکي موټر له دواړو خواو او بار وړونکي موټر له جنوب څخه شمال ته تګ راتګ کولی سي. په بامیانو کې هم پنجاب بازار، ابقل، کرمان، ورسپل پر دغو مسیرونو باندې په چټکۍ سره کار جریان لري. هڅه مو دا ده چې په نن ورځ کې یاد مسیرونه هم د ترافیکو پر مخ پرانیستل سي. په دایکندي کې د خدیر، ګیتي، میرامور مسیرونه لا هم تر اوسه پورې نه دي خلاص سوي. هلته د ټولګټو ریاست لخوا کار په چټکۍ سره د پاککارۍ کار جریان لري. د غور بند بیان مسیر د خلاصولو کار په چټکۍ روان دی. په بدخشان کې هم د راغستان، کوهستان، یوان او یفتل ولسوالۍ مسیرونه د واورو پاککارۍ په چټکۍ باندې جریان لري. په بغلان کې د سچي او پلفي کوتل د واورو له امله په لنډمهالې توګه بند دي، خو نور ټول مسیرونه یې خلاص دي. د یادونې وړ ده چې دا مهال د هیواد نور ټول نښلونکي سړکونه او لویې لارې د تګ راتګ پر مخ خلاص دي او ټولګټو وزارت د ولایتي ریاستونو ماشینري او پرسونل د وروستیو واورو له امله د بندو لارو پر خلاصولو باندې بوخت دي.